بسم الله الرحمن الرحیم. په تیر درس کې مونږ د معرب او دغه شان د مبني اقسام او ډولونه ذکر کړي وو. د مبني په قسمونو کې یو قسم د مبني و اسم غیر متمکن. نو په نن درس کې به د دې اسم غیر متمکن بحث او بیان وکړو. د دې اسم غیر متمکن تعریف په تیر درس کې ذکر شوی و. مونږ ویلي وو اسم غیر متمکن د هغه اسم ته ویلی کیږي چې هغه د مبني الاصل سره مشابه وي، د مبني الاصل سره مشابهت لري. نو په نن درس کې به د دې اسم غیر متمکن بیان وکړو. نو نننی درس زمونږ مشتمل دی په 3 خبرو باندې. په نن درس کې به 3 خبرې ووایو، 3 خبرې به ذکر کړو. اول نمبر خبره په نن درس کې دا د اسم غیر متمکن تقسیم. د اسم غیر متمکن تقسیم به وکړو چې اسم غیر متمکن دا په څو قسمه دی او قسمونه کم کم دي. نو هر یو قسم به ذکر کړو. دوهم نمبر خبره په نن درس کې د مضمراتو تقسیم به وکړو چې مضمرات دا څو دي. دریم نمبر خبره په نن درس کې د ضمیر مرفوع متصل بیان به وکړو. نو په نن درس کې دغه 3 خبرې ذکر کیږي. د دې 3 خبرو بیان به وکړو. نو راځو اول نمبر خبرې ته چې په نن درس کې دا د اسم غیر متمکن تقسیم. اسم غیر متمکن دا په 8 قسمه باندې دی. د اسم غیر متمکن 8 اقسام دي، 8 قسمونه دي. په هغې 8 قسمونو کې اولنی قسم د اسم غیر متمکن دی مضمرات. دوهم قسم دی اسماء موصولات. دریم دی اسماء اشارات. څلورم اسماء افعال. پنځم اسماء اصوات. شپږم اسماء ظروف. اوم اسماء کنایات. اتم مرکب بنایی. دا 8 قسمونه د اسم غیر متمکن دي. دا 8 واړه مبني دي. د مبني الاصل سره مشابهت لري. د مبني الاصل سره د مناسبت او مشابهت کېدلو د وجې نه دا مبني ګرځي. دا اول نمبر خبره وه د اسم غیر متمکن اقسام چې د اسم غیر متمکن 8 قسمونه دي. دا 8 واړه تاسو ته مونږ وویلې. دوهم نمبر خبره په نن درس کې ده زمونږ د مضمراتو تقسیم. د اسم غیر متمکن چې کوم د اولنی قسم دی دا د دې تقسیم به درته وکړي چې دا مضمرات دا په څو قسمه دي او قسمونه کم کم دي. خو د مضمراتو د تقسیم او د اقسام ذکر کولو نه مخکې موږ به د دې مضمراتو تعریف ذکر کړو چې دا مضمرات دا خپله وایي څه شي ته. دا مضمرات دا جمع ده. دا جمع د مضمر ده. مضمر جمع د چا ده؟ مضمر. او دې مضمر ته ضمیر هم وایي. صحیح شو؟ نو مضمرات جمع ده او د دې چې کوم مفرد دی هغه راځي مضمر، او مضمر ته ضمیر هم ویلی کیږي. نو اوس به دا ضمیر وپیژنو چې ضمیر څه ته وایي. ضمیر دا هغه اسم ته ویلی کیږي چې هغه په متکلم یا مخاطب
یا داسې غایب باندې دلالت کوي چې د هغې غایب ذکر مخکې شوی وي. ضمیر تعریف باندې پوه شوي. ضمیر د هغه اسم ته ویلی کېږي چې هغه دلالت کوي په متکلم باندې یا په مخاطب باندې یا په داسې غایب باندې چې د دې غایب ذکر مخکې شوی وي. نو دې ته چې دی ضمیر ویلی کېږي. اوس د ضمیر په تعریف کې یو 3 لفظونه مونږ ذکر کړل. یو متکلم، یو څه ذکر کړ؟ متکلم. دا متکلم. اوس دا متکلم څه ته ویلی کېږي؟ متکلم دا خبرې کوونکي ته ویلی کېږي. اوس زه خبرې کوم، زه متکلم یم. او دوهم لفظ و موږ سره په دې کې د ضمیر په تعریف کې مخاطب د طوا په زبر سره مخاطب. مخاطب د چا سره چې خبرې کولی شي هغې ته چې دی مخاطب ویلی کېږي. نو دریم لفظ موږ سره د ضمیر په تعریف کې دی غائب. څه شی؟ غایب. غایب څه ته وایي؟ غایب ویلی کېږي د چا په باره کې چې خبرې کولی شي. د چا باره کې څه کولی شي؟ خبرې کولی شي. درې واړه لفظونه مو وپېژندل. متکلم خبرې کوونکي ته ویلی کېږي او مخاطب د چا سره چې خبرې کولی شي. غایب د چا په باره کې چې څه کولی شي؟ خبرې کولی شي. مثلا زموږ او ستاسو یو ملګری دی د زید په نوم باندې. دی زید ما ته وویلې چې زه سبا د چهارشنبې په ورځ تاسو خواته راځم، لیکن د چهارشنبې په ورځ دا زید رانغی. چې دا رانغی، اوس د زید زه دا خبره تاسو ته ذکر کوم. تاسو ته وایم چې زید پرون ما ته ویلي وو چې زه سبا د چهارشنبې په ورځ تاسو خواته راځم، لیکن هغه رانغی. لیکن هغه څه شو؟ رانغی. اوس زه چې یم، ما تاسو ته دا خبره د زید ذکر کړله، نو زه متکلم شوم، تاسو ته مې خبره ذکر کړله، تاسو ته مې دا خبره کوله، تاسو چې دی مخاطبین شوي او زید چې دی دا غایب شو، دا موجود نه دی. د ده باره کې دا خبره ما څه کړله؟ ذکر کړله چې هغه دا خبره کړې وه. مخاطب، متکلم او غایب باندې به انشاءالله الرحمن سر مو خلاص شوی وي. اوس یوه خبره دا په ذهن کې ساتئ. موږ په تعریف کې وویلي چې ضمیر د هغه اسم ته ویلی کېږي چې هغه دلالت کوي په متکلم یا په مخاطب یا په داسې غایب باندې چې د هغې غایب به ذکر مخکې شوی وي. غایب ته چې کوم ضمیر راجع کېږي، د دې غایب یا په غایب باندې چې کوم ضمیر دلالت کوي، نو د دقې غایب ذکر به مخکې یو ځل شوی وي، د هغې نوم به ذکر شوی وي یو ځل. صحیح شو؟ هغه نه وروسته بیا ورته څه راجع کېږي؟ د غایب ضمیر. مثلا موږ سره مثال دی، همدا به راوالو زید ضرب غلامه. صحیح شو؟ زید ضرب غلامه. زید خپل غلام ووهه. اوس دا زید چې دی د دې ذکر مخکې شوی دی. اوس د دې په باره کې موږ تاسو ته خبر درکوو چې زید خپل غلام څه که ووهه. اوس د زید ذکر مخکې موږ وکړه، د دې نه وروسته چې دی اوس د زید ته موږ څه راجع کړه؟ ضمیر. د ضربه کې چې کوم ضمیر دی دا راجع چاته دی؟ زید ته. زید ضرب غلامه، چې زید خپل غلام څه که؟ ووهه. اوس دغې زید ته دې ته څه ویلی کېږي؟ مرجع. او په دې ضربه کې چې کوم هو دی چې دا زید ته راجع دی، دې ته ضمیر وایي او دې زید ته څه ویلی کېږي؟ مرجع.
مرجع چې دی دا صرف او صرف د غایب ضمیر غواړي. کوم چې د متکلم ضمیر دی او د مخاطب ضمیر دی هغه مرجع نه غواړي. په دې خبره باندې به ځان پوه کوئ. دا خو د کتاب نه خارج خبره چې د ضمیر تعریف مونږ وکړه او د هغې وضاحت مو وکړه. په هغې کې بعضې اصطلاحات و هغه مو ذکر کړه. اوس راځئ دوهم نمبر خبرې ته. دوهم نمبر خبره زمونږ څه شی وه په نن درس کې؟ دوهم نمبر خبره ده زمونږ سره په نن درس کې د مضمراتو تقسیم. مونږ وویلې مضمرات دا جمع د مضمر ده او مضمر ته څه ویلی کېږي؟ ضمیر هم وایي. صحیح شو؟ د دې مضمرات جمع ده. اوس دا مضمرات یا ضمیر دا په څو قسمه دی؟ دا په 5 قسمه باندې دی. صحیح شو؟ دا قسمونه دي. یو ته ویلی کېږي ضمیر مرفوع متصل، دوهم ته ویلی کېږي ضمیر مرفوع منفصل، دریم ته ضمیر منصوب متصل، څلورم ضمیر منصوب منفصل او پنځم ضمیر مجرور متصل. دا 5 قسمونه د څه شي دي؟ د ضمیرونو. د مضمراتو دا 5 اقسام دي. د اسم غیر متمکن 8 قسمونه ده او د ضمیر یا د مضمراتو چې د اسم غیر متمکن اولنی قسم دی مضمرات د هغې څو قسمونه دي؟ 5 قسمونه. دا په 5 ډوله باندې دی. په دې پوه شو. راځي په نن درس کې دریم نمبر خبره موږ سره څه شی وه؟ دریم نمبر خبره ده د ضمیر مرفوع متصل بیان. چې دا ضمیر مرفوع متصل دا څه ته ویلی کېږي؟ صحیح شو؟ د دې بیان به وکړو. اول د دې تعریف زه تاسو ته ذکر کوم چې دا ضمیر مرفوع متصل دا وایي څه شي ده؟ ضمیر مرفوع متصل د هغه ضمیر ته ویلی کېږي چې هغه د خپل عامل رافع سره پیوست ذکر وي. چې هغه د خپل عامل رافع سره څه وي؟ لګېدلی وي، پیوست ورسره ذکر وي. هر هغه ضمیر چې هغه د خپل عامل رافع سره لګېدلی و، پیوست ذکر و، دې ته چې دی ضمیر مرفوع متصل ویلی کېږي. عامل رافع څه مطلب؟ د عامل ذکر په تیر درس کې شوی دی. که یاد کړی مو نه وي هلته بیا هغه درس وګورئ یاد یې کوئ. عامل رافع مطلب دا هغه عامل چې هغه رفع ورکوي. صحیح شو؟ نو رفع ورکوونکی عامل وي. نو دغه ضمیر چې دی ضمیر مرفوع متصل دا به د خپل عامل رافع سره څه وي؟ پیوست ذکر وي. او ایدی مثال دی لکه یو مثال به درته ذکر کما ضربتو کې دلته چې کوم دغه تا ده دا صحیح شو؟ دا چې دا دغې تا ته ضمیر ویلی کېږي. دا ضمیر دی. اوس دا چې دی د خپل عامل رافع چې دا ضربه دی دې سره څه شی دی؟ لګېدلی دی، پیوست دی، ذکر دی. نو دغه تا دا څه شی ده؟ ضمیر مرفوع متصل ضمیر دی. صحیح دی؟ اوس دا ضمیر مرفوع متصل چې دی دا په ترکیب کې دا فاعل جوړیږي یا نائب فاعل جوړیږي. نائب فاعل. صحیح شو؟ دا په ترکیب کې فاعل جوړیږي یا څه جوړیږي؟ نائب فاعل. اوس دا ضمیر مرفوع متصل دا څو ضمایر دي؟ دا ټول په ټوله 14 ضمایر دي. څو ضمایر دي؟ 14 ضمایر دي. ضمیر مرفوع متصل ټول په ټوله څو ضمایر دي؟ 14 ضمایر دي. اوس دا برای شو په کتاب کې به ووایو چې کم دي. هلته به انشاءالله د دې بحث او بیان نور وکړو. راځئ د کتاب صفحې ته ځو.
دا کوم چې اولنۍ دوه خبرې دي هغه اسانه دي، هغه هم دلته کتاب کې ذکر دي، دا تاسو بیا پخپله وګورئ. اول نمبر خبره چې دا د دې ځینه شروع کیږي د اسم غیر متمکن د قسمونه دې ځینه، او دوهم نمبر خبره هغه بیا د دې ځینه شروع کیږي. مضمرات په 5 قسمه دي، اسانه دي، سر نومونه ذکر کړي، بیا دا تاسو پخپله وګورئ. راځو دریم نمبر خبرې ته چې د ضمیر مرفوع متصل د دې بیان و. ګورئ موږ وویلې چې دا ضمیر مرفوع متصل دا ټول څو ضمایر دي؟ 14. دلته تاسو ته لیکلي هم دي 14 قسمه دي، صحیح دی. اوس دا 14 واړه تاسو ته دلته لیکلي دي، دا دې ځینې راواله تر دې زی پورې ده. په دې دا نقشه کې چې کوم بند دي دا 14 واړه څه شی دي؟ ضمایر دي. اوس دلته خو چې دی پوره صیغې ذکر کړي دي، اوس به دلته وایو چې په دې کې ضمایر کم شیان دي. ګورئ اول دی ضربتو. دا ضربتو دا ټول ضمیر نه دی، په دې ضربتو کې صرف د آخر کې چې کومه تا ده دا ضمیر دی، صحیح شو. او دا ضمیر راځي دا تا، دا تو نه ویلی کېږي، دا تا ویلی کېږي، صحیح دی. نو دې باره کې به یو قاعده درته ووایم، دا یاد ساتئ د ځان سره. هر هغه لفظ چې هغه د 2 حرفونو نه کم و، نو هغه ته به هغه نوم اخیستلی کېږي چې د هغه کوم نوم په حروف تهجیو کې و. حروف تهجی نه مراد الف با تا سا دا تر یا پوری دي. او که 2 حرفونه و یا د 2 نه زیاتو، بیا به هغه نوم ورته ویلی کېږي کوم چې په تلفظ پې کېږي څه رقم، هغه نوم به اخیستلی کېږي. اوس دلته دا تو دا چې دی دا ضربتو آخر کې چې کومه تا ده، اوس دا لفظ دا اسم چې دی دا کلمه چې ده دا د 2 حرفونو نه کمه ده، چې کمه ده نو دلته به هغه نوم موږ اخلو چې کوم د دې نوم په څه شي کې دی؟ په حروف تهجیو کې. حروف تهجیو کې دې ته موږ څه وایو؟ تا ورته وایو، تو ورته نه وایو. نو دلته به هم ورته څه نوم اخلو؟ تا به ورته وایو. دا خبره د ځان سره یاد ساتئ. نو راځو موږ وویلې په ضربتو کې ضمیر څه شی دی؟ تا ده. د آخر کې چې کومه تا ده دا دی. او دا ضربه چې کوم مخکې دی دا فعل دی. اوس دغه تا ضمیر چې دی په دې ضربتو کې دا راځي د پاره د واحد متکلم. د متکلم مخکې وپېژندئ چې چاته وایي. راځي د پاره د څه شي؟ واحد متکلم. که دا بیا واحد متکلم مذکر وي او که مؤنث وي، د دواړو د پاره څه کېږي؟ راځي. پسې دوهم ضمیر دی په ضربنا کې دغه نه د آخر کې چې کوم نه دی دا ضمیر دی. دا ضمیر راځي د پاره د تثنیې مذکر او مؤنث، دارنګې د جمع مذکر او مؤنث، دا هم د متکلم ضمیر دی. د تثنیې د 2 د پاره راځي که هغه مذکر وي او مؤنث، دارنګې د جمع د پاره هم راځي که هغه بیا مذکر وي او مؤنث. د مذکر نه مراد نر دی، د مؤنث نه مراد ماده ښځینه ده، صحیح دی. تثنیه 2 ته ویلی کېږي، جمع خو 2 نه چې زیات وي. نو د ضربتو د دې معنا ده ما یو سړي یا ما یوې ښځې وهل کړي وو، او د ضرب نه معنا ده موږ 2 سړیو یا 2 ښځو یا ډېرو سړیو یا ډېرو ښځو وهل کړي وو. په ضربته کې په دې کې چې دی په آخر کې چې دا کومه تا ده دا څه شی دی؟ ضمیر دی. او دا راځي د پاره د واحد مذکر حاضر، صحیح شو. د واحد مذکر حاضر. او د دې معنا د تا یو سړي وهل کړي وو. ضربتما کې دا تما آخر کې چې کوم دی تما دا ضمیر دی. او دا راځي د پاره د تثنیې مذکر حاضر، یعنی د 2 د پاره راځي چې هغه دواړه مذکر وي او دواړه څه وي؟ حاضر وي، دواړه نارینه وي او حاضر وي. ضربتما معنا د تاسې 2 کسانو وهل کړي وو. بل ضمیر دی موږ سره په تم دا تم
په ضرب تم کې چې دا کم تم دی دا ضمیر دی دا راځي د پاره د جمع مذکر حاضر د دې معنی د تاسو ډیرو سړیو وهل کړي بل ضمیر دی زمونږ سره په ضرب تی کې دغه تا دا کم تا باندې چې زیر دی که نه دغه تا نو دا راځي د پاره د واحد مؤنث غایبې د واحد مؤنث غایبې د پاره راځي دغه تا ضمیر صحیح شو ګوره هلته مخکې ضرب تا دلته په تا باندې زبر دی او دلته په تا باندې زیر دی نو چې کله په تا باندې زبر و دا د مذکر د پاره راځي او ضرب تی چې زیر و پې دا د مؤنث د پاره راځي ښځینه د پاره راځي د دې معنی د تا یوې ښځې وهل کړي وو ضرب تما کې تما ضمیر دی تما دا راځي د پاره د تثنیې مؤنث حاضر د دې معنی ده تاسو دوه ښځو وهل کړي وو بل ضمیر دی موږ سره تنه په دې ضرب تنه کې چې کوم دا تنه دی دا ضمیر دی دا تنه دا راځي د پاره د جمع مؤنث حاضر د دې معنی د تاسو ډیرو ښځو وهل کړي وو دا خو د حاضر ضمایرو اوس د غایب ضمیرونه درته ذکر کوي په دې اولو دوو صیغو کې چې کوم ضمیرونه و دا په دې دوو صیغو کې په ضرب تو او ضرب نه کې کم چې تا او نا ضمیرو دا د متکلم د پاره و پسې چې بیا کم شپږو صیغو کې ضمیرونه ذکر شو ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتن په دې شپږ صیغو کې چې په ضربته کې تا او ضربتما کې تما ضربتم کې تم ضربتی کې تا ضربتما کې تما ضربتن کې تن دا د حاضر د پاره و په دې کې چې کوم ضمیرونه اوس د دې ځینه د غایب ضمیرونه شروع کیږي د دې ضربه نه اوس په ضربه کې چې دی ضمیر پټ دی چې هغې نه تعبیر کیږي په هو سره دا ما تاسو ته ولیکو هو سره ها واو ها باندې پیش واو باندې جبر په هو سره تعبیر تنه کیږي په دې ضربه کې پټ دی هغه ضمیر دی او دا هو راځي د پاره د واحد مذکر غایب صحیح شو معنی د ضربه هغه یو سړي وهل کړي ضربه کې چې دی ضمیر الف دی او دا راځي د پاره د تثنیې مذکر غایب په ضربو کې چې دی ضمیر واو دی دا راځي د پاره د جمع مذکر غایب معنا د هغو ټولو سړیو وهل کړي یا هغو ډیرو سړیو وهل کړي په دې ضربت کې ضمیر هیه دی پټ دی پکې هیه د دې نه د ضربت کې چې کوم ضمیر دی تعبیر ترې نه کېږي په څه سره هیه پټ دی په دې کې د هغه تا چې کومه ذکر ده تا باندې غړون دی دا ضمیر نه دی دا علامه د مؤنث ده تانیث ده هیه دی ضمیر پکې او دا راځي د پاره د واحد مؤنث غایب معنا یې د هغې یوې ښځې وهل کړي په ضربتا کې ضمیر الف دی په ضربتا کې ضمیر څه شی دی الف دی او دا تا چې کومه ده دا علامه او نښه د تثنیې ده د مؤنث ده تثنیې مې ویلې تثنیې نه د تانیث ده او په ضربت کې هم دا تا چې ده دا علامه د تانیث ده صحیح شو په ضربت کې علامه دغه تا باندې چې سکون دی غړون دی دا علامه د څه شي ده تانیث ده د مؤنث ده او په ضربتا کې چې کومه دا تا ده دا هم علامه او نښه د تانیث ده د مؤنث ده او ضمیر پکې څه شی دی ضمیر پکې د الف دی او دا راځي د پاره د تثنیې مؤنث غایبې نو معنا یې ده هغو دوه زنانو وهل کړي په ضرب نه کې ضمیر د آخر کې چې کوم نون دی نون باندې چې زبر دی دا دی صحیح شو نون ضمیر دی په دې کې نو دا راځي د پاره د جمع مؤنث غائب د جمع مؤنث غائبات د دې دپاره راځي معنا یې ده هغو ډیرو ښځو یا هغو ټولو ښځو څه کړي وهل کړي وه نو دا و 14 ضمایر چې دې ته ویلی کېږي دغې 14 ته ضمیر مرفوع متصل نو دا و زموږ نننی سبق چې په نن سبق کې موږ ټول په ټوله 3 خبرې ذکر کړلې اول نمبر خبره
د اسم غیر متمکن 8 قسمونه مو ذکر کړل. دوهم نمبر خبره د اسم غیر متمکن د اولنی قسم چې مضمرات و چې واحد مضمر او ضمیر راځي د دې تقسیم وکړه چې د دې بیا 15 قسمونه و. او دریم نمبر خبره د ضمیر مرفوع متصل د مضمراتو د اولنی قسم چې ضمیر مرفوع متصل ضمیر و د هغې بیان او وضاحت مو وکړه چې 14 ضمایر دي او هر یو مو ذکر کړ.